نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم مزاح او یا موږ او تاسو چې ورته وایو مسخرې کولې، دا چې څه ډول مسخرې وې او څه ډول خوش طبعي وه او څه ډول طبیعت راستګي وه، په د یو څو احادیثو کې به یې سره واورو. یو خو هغه مسخرې او خوش طبعي وي چې د شریعت تر اصولو وتلی کار وي، د یو چا پر ناموس باندې، د یو چا غیبت، د یو چا پر ابرو باندې، د یو چا پر شخصیت باندې مسخرې وي، داسې کار ناروا دی. او یو خوش طبعي داسې خوش طبعي ده چې انسان طبیعت په سم سي، الله او د هغه رسول ناراضه نه سي، دغسې خوش طبعي روا ده. نو دغسې خوش طبعي چې د انسان طبیعت په سم سي، دا کار روا دی. امام بخاری رحمه الله تعالی هم یو څو حدیثونه راوړي. 132 باب دی، باب المزاح. مزاح دې ته ویل کېږي لکه ما چې درته وویله، یو څه خوش طبعي، یو څه طبیعت سمول. یو خدا ځینې خلک مسخرې کوي چې هغه سوچ ناروا کار وي، د قوم تپار شکنځل وي، د علماو بېادبي پکښې کې وي، د ښو انسانانو بېعزتي پکښې کې وي. داسې مسخرې او طبیعت سمول چې عام خلک بانډار ورته وایي، دا کار روا نه دی. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کم خوش طبعي کوله. امام بخاری رحمه الله تعالی 240 حدیث کې داسې راته فرمایي: عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی، قال دا فرمایله: اتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه. نبی علیه الصلاة والسلام خپل ځینو بیبیګانو ته رالی، ومعهن ام سلیم، د مبارکو بیبیګانو سره د حضرت انس رضی الله عنه مور ام سلیم مبارکه ناسته وه. دا ښځې یو د بله تګ او راتګ سره کوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ورته ویل: یا انجشته، ای انجشه. حضرت انجشه رضی الله عنه بیا بل صحابي و چې د هغو صحابیاتو او هغو مبارکو صحابو ښځو د اوښانو چوپان و چې نبی علیه الصلاة والسلام مقرر کړي و. ده به اشعار ویل، ډېر ښه اواز یې و. نبی علیه الصلاة والسلام په یو ځای کې ورته فرمایي، وایي د اواز یې کښته که، هسې نه چې د نورو خلکو میلان تا ته وسي. نو په دا ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام خپلو بیبیګانو ته وویل: یا انجشتو، ای انجشه. د هغه صحابي نوم یې ور واخیستې چې ښه اواز یې و. رویدن ودرېږه، سوقک بالقواریر، ته چې رفتار کوې په تشو او هندارو یې کوې. دا یې د خپلو بیبیګانو سره یو خوش طبعي وکړله. یعنې څه مطلب؟ د ښځو زړونه داسې دي لکه تیشه، که د ذره خبره د دوی د تربیت خلاف ورته وکړله، لکه تیشه و هنداره چې مازې په یو میخ باندې وګورئ، یوې کښۍ داسې خرابېږي. د ښځو زړونه هم داسې نرم دي، که دې لږ د دوی د طبیعت خلاف خبره وکړه، داسې په ژړا کېږي. دا خوش طبعي ده. دا یو مثال. قال ابو قلابه، حضرت ابو قلابه رحمه الله تعالی فرمایي: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. نبی علیه الصلاة والسلام داسې خبره دې ښځو ته وکړله، که بل چا دا خبر ورته کړی وای، خامخا به تاسو بد بللی وای. خو نبی علیه الصلاة والسلام پوهېدی چې خپلو بیبیګانو ته چې د حضرت انس مبارک مور ام سلیم مبارک ورسره ناسته او دا خبرې ورته وکړلې، ویل: ای انجشه، داسې پام کوه لکه ته چې په تشو او هندارو باندې روان یې. قوله سوقک بالقواریر. 215 حدیث کې عن ابي هريره رضی الله عنه قال، حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی، قالوا صحابه کرام نبی علیه الصلاة والسلام ته مخ راواړوي: یا رسول الله، ای د الله رسوله، انک تداعبنا، ته خو زموږ سره مسخرې کوې. دا ستا شان او دا ستا رتبه او دا ستا مقام او دا ستا درجه دا دومره لوړه ده چې ته زموږ سره مسخرې کوې. لکه اوس زمانه کې چې موږ یو عالم خپل پیش امام ته ووایي د مقتدي سره کوي وخندله، دستي مقتدیان ورته وایي دا مولوي صاحب مسخرې کوي. صحابه کرامو هم د الله رسول ته وفرمایل: ای د الله رسول، ته زموږ سره مسخرې کوې. قال، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایله: انی لا اقول الا حقا،
زکه ټوکی در سره کوم خوشتبي کوم خو په دې ټوکو کې هم حق خبره کوم رښتیا خبره کوم په دې ځای کې علما کرام فرمایي وای په مسخرو کې هم کچا دروغ ویل دروغ دي مسخره بل ګناه ده کچا ټوکی کولې هم مداسي ټوکی کوي چې ګناه بنئ خبري به رښتیاي کې خبري دروغ وي دوه ګناهونه سره جمع سول یو ټوکی دروغ سولې یو د انسان د خوشتبي لپاره مسخري او هر څه چې کوله بے ځای دا بل ګناه سوله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایله چې زکه تاسو سره خبره کومه داسې خبره ده چې هغه حق خبره ده یو روایت کې راځي حضرت عبد الله بن عامر رضی الله عنه فرمایي وای زما مور یو ورځ ما ته ویل چې راس عبد الله وای زور روان سولم په دې وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مشکور ترالی زما مور ما ته ویل چې راس یو شی درکومه نبی علیه الصلاۃ والسلام زما د مور څخه پوښتنه وکړه چې ورکه او د څه دی اراده د خپل زوی عبد الله چې راغواړي راس وزما مور ورته ویل چې اراده مې چې خرما ورکمه دې د پاره راغواړم ول نبی علیه الصلاۃ والسلام راته فرمایل کدی اراده د خرما د ورکولو نه ده او ته دې را بولې د دې لپاره چې خرما درکمه خرما دې ور نکړه او خرما نه لري دا دروغ زموږ په کوري کې مرسته چمکوا هل راس لاس په جیب کې داخل کو او بیا کښنه خطاباسو چې راسي اچي هم نه په دې باره کې ډېر کتابونه لیکل شوي دي وای دغه وخت څخه پلار د خپل کښنه اولادونه لور یا زوی په دروغ عادت په چمه عادت کې ته دا کار وکراس داغه په زین کې سبا د خپل امزولو کښنانو انجونو الوکانو سره دا چمکی ال راسي پلان کې دا چمو اوس دا شی په زین کې راګرځي وخت په کښنوالي کې ستاسو په یاد وي دا ولګیت پر خانه به چا د تناو وتړي سره به ورکی او بیا د تناو د درخارو به اعلان کی د ولګیت د خانه یا پاکټ به اول ته پای ته پروتو پر سر کې به پنجي و یا پر سر کې به لسي و یا به اچي نه و یا به جلی لسي و شلي و دغه وخت د هر ملک شو چې انسان به باندې راتیر دی و به کتل چې لسي یا شلي دی جلی دی ناچله دی دلته به هغه نازک تار چې لږ خارو پر اچول یو هغه به زنه کشک دلته علما فرمایي وای دا څه مسخره چې د انسان تربیه او د انسان دین او ایمان ته تاوان نسیج د ناروا دي اوس موږ د خپل اولادو د تربیه باره کې څونه فکر کړی دي ډېر ملامتیا ده مولایان نه پدې کې داسې کمزوري دي خپل اولادو تربیه نه د بل په اولادو پسې تربیه وکړه داخله ورکه سبق ورته ادا وکړه خپل اولادونه ځنی پات مولوی صاحب خپل اولادو ته درس نه وای سبق نه ورته وای ولې نه ورته وای وای مدرسې کې مصروف یم زه دا خبره کوم مدرسې کې مصروف یم د خپل اولادو سبق پات تربیه پاتې دا خبر یاد وساتئ 265 حدیث دی عن بکر ابن عبد الله رضی الله عنه قال دا مبارک صحابي فرمایي كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ در رسول علیه الصلاۃ والسلام انډیوالانو او ملګرو به په خټکیانو سره وشتل دا وندروسنو اوریدل حدیث حضرت بکر بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم در رسول علیه الصلاۃ والسلام ملګری صحابه کرام دوی به یتبادحون بالبطیخ یو د بل به د خټکی بل چا تورغورځوي د بازی لپاره فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال خدای که پر یو ځای به خوشتبي سره کول د رسول صحابه کرامو په بل ځای کې چې به د ایمان خبره رالل د حقیقت او د یقین خبره برالل بیا به داسې ټینګ پر ولاړه لکه غر چې پر مځکه ولاړه وز دا حدیث دی کبدي حدیث کې خبرې درته وکړو ډیر وخت نسی او ډیر هفتې نسی څه معنا ګوره دیندار انسان دی عالم انسان دی مفتی دی شیخ دی پیر دی مرید دی شاګرد دی حافظ دی قاری دی قاضی دی دیندار عام انسان دی صوفی دی او په صف اول کې حاضرېږي سپینځری دی کله حقیقت او د ایمان خبر رااله باید پر حقیقت او ایمان داسې ټینګ ودرېږي لکه پر کوم ځکه چې غر ولاړ وي او که چیرې بیا ملګری و د خوشتبي و د طبيعت راستګي ځای رالی باید یو څه د خپل ملګرو سره څوک وخاندي دا د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو طریقه و خندا به قهقهانی ناروا کارونه بنی تبسم به ضحک به غاشونه ښکارا سي یو څه شوندان پورته سي د یو مزاج د بل مزاج سره برابر سو یو څه سره وخندل سوله ګناه پکښ ونه سول دا روا کار تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری یو د بل خټکی سره ورځي دا حدیث دی په دې باره کې مشکات شریف د مرشد شاګردانو توای مشکات شریف د حدیث جوړای نو بیا بخاری شریف ته رسیږي په دې باره کې څه حدیثونه نور دلته وایي حضرت عبد الله بن حارث رضی الله عنه فرمایي وای ما نبی علیه الصلاۃ والسلام دون د ډیر په خندا کې لیدلې دي چې د دمه زیات بل انسان نه دی لري
څنګه هر څوک چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مخامخ سو شونډې مبارکان به یا دواړه شونډان مبارکان به پورته کړل او شایسته تک سپین غاښونه به ښکاره کړل، هر یو ته خندل. وای دا د رسول علیه الصلاۃ والسلام اخلاق هو کسانو ته هم تربیه ده. کم کسان چې مقتدیان پیشوایان دي چې کله د مقتدی سره امام مخامخ سي، امام ترش تندی باید ونه نیسي. اردو زبان خلک وایي چې اردو ژبه ده، وایي څه مسکراحت خو یو څه خندا خو پر د خپل لبانو او شندانو جاری کا ترڅو مقتدی کستارو برته نسی رسیدلای او خواهش هم دا استاسه روبر وکي را رسیدلای نسی دلیل څه خو بدی پوسی د مولوی صاحب په دې کې زما سره محبت ستا ویژه خو ان شاء الله زوی کتا ته نسی رسیدلای ځوان سو عیالونه سوله شذ سوله کورنی سوله د بابا لپاره حق دادی چې کله زوی ویني دلیل څه خو یو څه خندا پر خپل شندانو جاری کی چې زوی په دې پوسی چې بابا زما سره محبت نه دی خطه کړی دا تربیه ده. نو د مبارک فرمای حضرت عبدالله بن حارث رضی الله عنه وای ما تر نبی علیه الصلاۃ والسلام بل خندروي انسان نه دی لیدلی. حضرت ابن عمر رضی الله عنه څخه یو چا پوښتنه وکړه چې صحابه کرام ولی خاندي؟ دور تو ویله صحابه کرام خندل به هم او چې کله به ایمان خبر رالل ایمان بیا پزلو کې داسې ټینګو لکه غر په مسخره ایمان د لاس نه ورکوي. حضرت بلال بن سعد رضی الله عنه روایت کوي چې ما صحابه کرام په داسې حال کې ولیدله چې دوی به غشي وشتي او نشان به زده کوي ښکار ته به وتلی و چې کله به د ښکار یا د هغه ځای چې ښکار نشان شوی دی داغه او د کور تر مابین چې براتل یا د ښکار په منطقه کې به یو د بل سره خندله خوشحالي به سره کوي. الله اکبر کبیره. علما فرمایي وای چې کله بیا د دین او د اسلام د خدمت خبر را ورسېدله او کافرانو پر دین وارونه کوله بیا به دغه صحابه کرام چې په خپل مابین کې به خندله د کافرانو صف ته به داسې ولاړ ولکه غر شولیدل نه. احد غزا کې ډېر صحابه کرام نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ودرېد د مبارک غاښ شهید څو د خپل څخه ویني راغله. دا صحابه کرام ورته ودرېد چې کافرانو هر څه دغه شوارونه کول شولیدل نه. یو صحابي خو د ډېر ادب په خاطر باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته شانور اړوله مخه نبی تورواړوي د کافرانو غشي د په اوجو او ست املاک مشتل ایمان چې برالي داسې خبره او چې کله بیا د خندا ځای رالی د خوشحالي ځای برالي بیا صحابه کرام ناس خندل به خوشحالي به کوي. موږ هم دغه یو ما حول جوړ قدر ونو مقتدی د امام سره امام د مقتدی سره و تر چوکاټ ونوځي دا د مقتدی په لاس کې کار دی د امام په لاس کار دی. که امام د مقتدیانو سره ورکی کوي خو نو خود مقتدیان باره صورت وای او که امام د مقتدیانو سره چکا کول خود به صورت وای او که حافظ صاحب ورکی ور سره کوي د مازګر وخت رالی حافظ صاحب بیرته مختصو نو سبا دا کسان پر حافظ صاحب مسخره کوي او که امام په خپل لاس کې د خپل عزت اخستی او لږه خندله لږه سنگینه گزاره کوله انسانان دغه څه سره عادت کیږي. 208 حدیث دی قدرمنو. الله اکبر کبیره. حضرت ابن ابي مليكه څخه روایت دی رضی الله عنه قال دو فرمایله مزحت عائشه عند رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت عائشه یو څه خوشتبی وکړه چې موږ مسخره ورته وایو. نبی علیه الصلاه والسلام ناس فقالت امها حضرت عائشه مبارک مور ورته ویله یا رسول الله نو خو پوسو چې زمالور د داسې چا په مخ کې مسخره کړې ده چې هغه رسول دی د الله استاد دی. نو دې مبارک د حضرت عائشه مبارک مور بار دستی جواب ورکړي چې د الله رسول بعض دعایات هذا الحي من کنانه دغه مسخري چې په مشکل روایت شوی دی دا یو بل کلی دی نور خلک دی کنانه ورته ویل کی د عادتونو دغه ځای راغلی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک درک انسانو دستی پوسو چې دغه زما خاصي چې د حضرت عائشه مور ده د دې لپاره د خبره وکړه چې د خپل لور مسخري خوند ورنکړي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیورت ویل قال النبي صلی الله علیه وسلم بل بعض مزحینا من هذا الحي باره ورته ویل چې زموږ یو څه مسخري هم دغه کلی څخه راغلي چې پروا نه کوي که سعادتونه راغلي یو څه مسخري هم دي دا چې حضرت عائشه مبارک یو څه خوشتبی وکړل پروا نه لري. علما فرمایي وای خاون او ښځه باید یو څه خوشتبی سره وکړي. خاون ټول عمر په ترش تندي او کوروالا به ټول عمر په خندا د گزاره نس کېدای خامخا به وخت جلا کیږي او کوروالا که ټول عمر په ترش تندي خاون هر وخت خان دام گزاره نس کولای کله خندا کله جړه کله د الله څخه ویره کله پرستخان به یو څه خوشتبی ټول عمر په کورو کې قدرمنو ډیر ما وبخښي داسې گزاره هم مکوي چې هر غړی دا وک نصيحت دا وک د نصيحت وخت معلوم کې یو ورځ په هفته کې نصيحت کوي د ډوډۍ په وخت باندې ډېر ډبلې او کندې او چاغي خبرې د خوابتیا خبرې ونسي. امام تنوی رحم الله تعالی فرمایي عموما دا خبره کوي هر وخت چې ډوډۍ وي هلته باید داسې خبرې ونسي چې د انسان په تشویش اخته شي او ځکه چې دماغ او معده دواړه سره تړلي دي که په ډوډۍ باندې تکلیف جنه زهرجنه او بیکاره خبره وسول د انسان دماغ او اعصاب اوړي
فکر یې خواته اوړي د ډوډۍ کومه اجتهاد انسان یې باندې د لاس ورکړي ډوډۍ پیدا هم وجود ته نه رسي نو کورو کې داسې گزاره قدرمنو کو تاسو خدای دې راځي موږ سره مو گزاره ده داسې گزاره کوي چې راوځي بیا د کورنۍ له طرفه دعا در پسې وسی داسې مراوځي چې د کورنۍ له طرفه شرع در پسې وسی 208 حدیث بلاوه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انس بن مالك څخه دي دو فرمایله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله يوصلي النبي عليه الصلاه والسلام ترالي والمادر سره سپور کا یا سوال راک فقال النبي عليه الصلاه والسلام ورتوله نبي عليه السلام خوشتبي کوله انا حاملك على ولد ناقه وسفروم دي د اوش فرزوی دي سفروم قال سړی ورتوله يا رسول الله اذا الله رسوله وما اسمع بولد ناقه نو د اوش زوی سفکوم اقشنه دي نو پراسته مز سپور سما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرمایل والتلد الابل الا النوق دا د اوش زوی چې پیدا سوی دي خوم د اوش څخه پیدا سوی دي نو تاسو ولي فکر ولاسو چې ما نه سیولای د اوش زوی جمله لسی غټ اوش دی ولای اوش جوړلای سي د اوش زوی دي هم لای سي دا څو نمونه وي قدرمنو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشتبی می د توکل بل جمعه دا حدیثونه راځي چې د کشنی سره به څنګه خوشتبی انسان کوي نو الله رب العزت کې مشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر قدم باندې د قدم شول وس او توفیق راي گزاره ډیره اسانه ده ډیرو خلکو بیا ستونزمنه کړي ده ځکه چې ټول عمر په کور د باندې داخل د ترشي گزاره نه ده پکار ترشه گزاره وړي مجلسو کې مخبول ملګرو ته ویل دي چې د خپل مقتدیانو سره داسې گزاره چې هغه در سره آزاد سلاسي مکوي و داسې گزاره د خپل مقتدیانو سره وکي چې هغه پر تا باندې باور سي چې ولادت ازما امام د ازما مقتدا دازي چې نت په ستړمه د ازما غم خوار دي ما هم یو څوک بوله او ازما سره هم جوړه ده داسې گزاره کوي ان شاء الله تعالی د ژوند ستونزې ختمي شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين